أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى آخر الآية. سورة النساء 92 نمبر آیات تے. مخکې آیاتونو نه بعضې قوانین او سیاسي امور ذکر کېدل د پاره د دفع د ظلم. د آیت کریمه نه به الله رب العالمین څلورم قانون ذکر کوي، سیاسي قانون، چې هغه قتل خطا او قتل عمد او د هغې سزا ده. دې دپاره چې مسلمان دې باب کې احتیاط وکړي، مسلمان نه چېرته قتل ونه شي، که په خطا باندې وي او که دارنګه قصدي شکل باندې وي. دلته به د قتل خطا او د هغې حکم ذکر کوي، او دارنګه وروسته به بیا قتل عمد او د هغې سزا الله رب العالمین ذکر کوي. وما كان لمؤمن او ندي جائز مؤمن لرا ان یقتل چې ووژني مؤمنا یو مؤمنا، یو مؤمن ته جایز نه دي چې بل خپل مؤمن ورور ووژني، الا خطأ مگر په خطا سره. خطا دې ته ویل کېږي چې د انسان هدف یو څه وي او د نه چې دی بل څوک ولګېږي، هغه هدف کافر وي، مسلمان ترې نه ووژلی شي، یا هدف ښکار وي خو لیکن مسلمان ترې نه ووژلی شي. نو اوس چې کله قتل خطا د انسان نه وشلو، نو د ده حکم څه شی دی؟ حکم یې الله رب العالمین ذکر کوي. نو د یو د الله رب العالمین په حق کې چې دی تجاوز کړی دی، نو هغې کې به د کفاره ادا کوي. مؤمن غلام یا مؤمنه وینځه به ازادوي، که دا وسې نه وه 2 میاشتې پرله پسې روژې به نیسي. او حقوق العباد کې په د باندې دیت دی، دیت به ورکوي وارثانو د میت او د مړي ته. ومن قتل او چا چې قتل کړلو مؤمنا مؤمن لرا خطأ په خطا سره، فتحریر رقبة نو آزادول د غلام دی مؤمنة مؤمنه، مؤمن غلام یا مؤمنه وینځه به د آزادی. ودیة او دیت د مسلمة سپارلی شوی الی اهله وارثانو د دې میت او مړي ته، د مړي وارثانو ته به دیت ورکي. د دیت تفصیل به احادیثو کې راغلی دی. د اوښانو والا باندې نبی صلی الله علیه وسلم 100 اوښان مقرر کړي چې 100 اوښان دیت به ورکي. او دارنګه ګډي بیزي چې نو 2000 به ورکي، که جامې وغیره ورکي نو 200 جوړه جامې هغه نبی صلی الله علیه وسلم مقرر کړي وي. دارنګه د سرو زرو 1000 دینار نبی صلی الله علیه وسلم مقرر کړي، او سپینو زرو والا باندې 12000 درهم مقرر کړي. دا نبی صلی الله علیه وسلم په دیت کې مقرر کړي. نو یا 100 خان یا 2000 ګډي بیزي یا دارنګه 1000 دینار یا 12000 درهمه، دا د یو انسان دیت دی. او دا دیت په عصبه او خپلوانو د قاتل باندې دی چې دوی به ورکوي، خاندان د قاتل. او 3 کاله د دې دپاره موده وقت دی چې 3 کالو کې به دی ورته پوره کوي. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، دې جمله کې اوس بله مسله الله رب العالمین ذکر کوي، او هغه دا ده که چېرته دغه مقتول او دغه وژلی شوی سړی د ستاسې د دشمنانو د قوم نو په هغوی کې اوسېدلو، نو بیا یوازې کفاره شته او دیت نشته دی. وجه یې دا ده چې دی ولې هلته اوسېدلو، دی به هجرت کړی وی، نو کله چې هجرت نه کولو نو د دې هغه دیت ساقط دی. بله وجه دا ده چې د قوم کافران دي، نو دیت چاته ورکي؟ فإن کان نو کوي دا مقتول من قوم د هغه قوم نه عدو لکم چې دشمن وي ستاسې دشمن وي د هغې د قوم نه وي، وهو مؤمن او دی مؤمن وي، دا مقتول او وژلی شوی سړی مؤمن دی. نو اوس په قاتل باندې څه حکم دی دې صورت کې؟ نو حکم یې ذکر کوي. فتحریر رقبة نو آزادول د غلام مؤمنة مؤمن دی، یو مؤمن غلام به دی آزادی. او دیت یې نه دی ذکر کړی، ځکه موږ ویلې د دې دیت ساقط دی چې دی د کفارو تر څنګه اوسېدلو، هجرت یې نه کولو، او یا د وارثان کافران دي. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، د جمله کې اوس بله مسله ذکر کوي. که چېرته دغه مقتول او وژلی شوی شخص دا د داسې یو قوم نه چې هغوی سره ستاسې صلح ده
هغوی سره معاهد دی، نو بیا به دیت هم ورکوي او دارنګه کفاره هم شته دی. وان کان او کوي دا مقتول من قوم د داسې قوم نه بینکم چې په مابین ستاسې کې و بینهم او په مابین د هغوی کې میثاق وعده وي، یو لوز هم سره وي، وعده وي او صلح هم سره کړي وي، فدیة مسلمة نو لازم دی دیت مسلمة سپارلی شوی الی اهله وارثانو د میت ته، هغه مړي وارثانو ته به ورکولی کېږي. وتحریر رقبة او ازادول د غلام دی مؤمنة مؤمن غلام به ازادیږي. ومن لم یجد فصیام شهرین متتابعین اوس که یو انسان دی هغه غلام نشي پیدا کولی نو څه به کوي؟ یا غلام نه پیدا کېږي نو د هغې دپاره حکم دا دی چې هغه به پرله پسې 2 میاشتې روژې نیسي. خو دلته دا مسله یاد ساتئ چې دا پرله پسې والی متتابعت دا چې دی په حیض نفاس او دارنګه مرض سره دا نه ساقطیږي، دا نه خرابیږي. که چېرته یو زنانه باندې حیض راشي یا دارنګه نفاس راشي نو دا پرله پسې والی په هغه باندې نه خرابیږي. کله چې بیمارۍ نه پاکه شوه نو د مخې به خپلې هماغه روژې بیرته شروع کوي. دلته دا مسله یاد ساتئ چې یو مور خپل ماشوم بچی لاندې کي، هغه باندې د پاسه پریوزي او هغه مړ شي نو دا هم قتل خطا کې راځي او په مور باندې 2 میاشتې روژې نیول دا لازم دي. که چېرته یو انسان سوال وکړي چې دا خو د خوب مسله ده او رفع القلم عن 3 کسانو نه قلم پورته کړی شوی دی او د هغه جواب دا دی چې دی ګناهګاره نه ده اما قتل خو یې کړی دی نو د قتل د وجې نه به دی دا کفاره ادا کوي، ولیکن نور ګناه په ده باندې نشته دی. رفع القلم عن 3 کسانو نه قلم پورته دی، د وده انسان نه قلم په دې معنی باندې پورته دی چې دی به ګناهګاره نه شمېرلی کېږي. اما کله چې قتل کړی دی، قتل د ده نه شوی دی نو دی به 2 میاشتې روژې نیسي. فمن لم یجد پس څوک چې نه مومي غلام پیدا نه کړلو فصیام شهرین متتابعین فصیام نو په هغه باندې روژې دي شهرین 2 میاشتې متتابعین پرله پسې به 2 میاشتې روژې نیسي. توبة من الله دا اسانتیا د طرفه د الله نه. وکان الله علیما حکیما وکان الله او دی الله تعالی علیما پوها حکیما حکمتون والا ذات ته. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ایتی کریمه کې اوس الله رب العالمین د قتل عامد په قصدي شکل باندې یو مسلمان وژل د دې حکم او د دې سزا ذکر کوي او حاصل د دې دا دی چې یو مسلمان په قصدي شکل باندې ووژلو نو سوره بقره کې دې حکم تیر شو چې هغه به قصاص اخیستلی کېږي، هغه به وژلی کېږي. ان که چېرته قصاص ورته کورنۍ د مقتول معاف کړي، قصاص وانخلي نو بیا به څه ورکوي؟ دیت به بیا ورکوي. د دنیوي حکم دی، اما د آخرت حکم دا دی چې الله رب العالمین داسې انسانان جهنم ته داخلوي څوک چې مسلمان قصدي شکل باندې وژني. ومن یقتل او چا چې قتل کړلو مؤمنا مؤمن لرا متعمدا په قصد سره قصدي شکل باندې ووژلو یا په داسې آله او په داسې اسبابو باندې چې په هغې کې مرګ حتمي وي فجزاؤه نو سزا د هغه جهنم دی. هغه سزا دا ده چې الله رب العالمین به دی جهنم ته داخلوي خالدن ډېر وخت پورې به وي فیها په هغې کې. دلته خالدن نه مراد همیشوالی نه دی چې ټول عمر نه، بلکې ډېره زمانه به په هغې کې وي، ځکه چې قتل عمد دا کبیره ګناه ده او کبیره ګناه باندې انسان کافر کېږي نه، او کله چې کافر نه وي مسلمان وي نو جهنم نه به بیرته هم بیا وځي. وغضب الله او غضب کړی دی الله تعالی علیه په هغه باندې ولعنه او لعنت یې کړی دی په هغه باندې واعد له او تیار کړی دی هغې لره عذابا عظیما عذاب لوی عذاب الله رب العالمین هغه ته تیار کړی دی. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ایت کریمه کې اوس بل قانون الله رب العالمین ذکر کی او حاصل د دې قانون دا دی چې مجاهدینو ته الله رب العالمین او مسلمانانو اسلامی فوج او لښکر ته دا حکم الله رب العالمین ذکر کی. ګوره تاسې به تبین او تحقیق نه کار اخلئ، هسې مړي به نه کوئ بلکې تحقیق به کوئ. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړی اذا ضربتم کله چې سفر کوئ تاسې فی سبیل الله په لاره د الله کې فتبینوا نو تحقیق کوئ هر سړی بې تحقیقه مه وژنئ.
ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام ولا تقولوا مو لمن هغه چاته القا چې پیش کی الیکم السلام تاسو ته کلمه د اسلام لست مؤمنا چې نه مؤمنا مؤمنا څوک چې تاسو ته کلمه د اسلام لا اله الا الله پیش کی او یاد ده چې وایي چې زه تسلیم یم یاد ده چې وایي زه انی مسلم زه مسلمان یم نو د مخې ورته تاسو مه وایئ چې ته مسلمان نه ته مؤمن نه او راولګېږئ هغه ووژنئ قتل یې کوئ نه بلکې تحقیق نه کار اخلئ تبتغون عرض الحیات الدنیا تبتغون غواړئ تاسې عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند دنیوي غنیمتونه او دا شیونه دا مقصد مه ګرځوئ فعند الله مغانم کثیره فعند الله پس د الله سره مغانم کثیرة غنیمتونه ډیر دي الله سره ډیر غنیمتونه دي کذالک کنتم من قبل کذالک همدغسې کنتم وی تاسې من قبل مخکې تاسې هم یو وخت داسې وی د کفارو په منځ کې اوسېدلی او ایمان به مو پټ ساتلو د کفارو د ویرې د وجې نه فمن الله نو احسان وکړلو الله تعالی علیکم په تاسې باندې د هجرت توفیق درکو یا قدرت او قوت درکړلو تاسې ته فتبینوا نو تحقیق کوئ بیا الله رب العالمین دوباره تاکید کوي چې تحقیق کوئ بې تحقیقه ګوره څوک مه وژنئ او بې تحقیقه چاته مه وایئ چې تاسې مسلمانان نه ان الله کان بما تعملون خبیرا ان الله یقینا الله تعالی کان دی بما په هغه عملونو تعملون چې تاسې کوئ خبیرا خبردار ذات دی لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین ترغیب جهاد او قتال ته ورکي او وجه امدا ده چې مخکې ویل تحقیق کوي ګوره بې تحقیق درنه څوکونه وژلی شي نو هسې نه چې دا تحقیق په دومره حد ته ورسوي چې اوس جهاد او قتال پرېږدئ هسې نه چې اوس موږ نه څوک مسلمان ونه وژلی شي نو دې د وجې نه موږ جهاد او قتال نه کوو نه بلکې جهاد او قتال کوئ لا يستوي القاعدون ندي برابر ناس خلق من المؤمنين د مؤمناننا غير أولي الضرر سوا د عذر والاونا والمجاهدون او جهاد كونك في سبيل الله پلار د الله کی باموالهم پمالونو خپلو انفسهم او په نفسونو خپلو هغه خلق چې په خپل نفس او مال سره جهاد کی او خلق چې جهاد نه ناس دي دا دواړه سره برابر نه دي فضل الله غرواله ورکړه دی الله تعالی المجاهدین مجاهدین ته جهاد کوونکو ته الله رب العالمین غرواله ورکړه دی په اموالهم په مالونو خپلو سره او انفسهم او په ځانونو خپلو سره علی القاعدین په ناستو خلکو باندې درجه یو درجه الله رب العالمین پورتواله ورکړه دی او دا درجه بیا د الله رب العالمین په نظم درجه د ډیر اوچت شان لري وکلا وعد الله الحسنى استوری ته بشارت ورکي چا کی چې ایمان دی ایمان راوړی دی وکلا وعد الله الحسنى وکلا او هر یو سره وعد الله وعده کړی د الله تعالی الحسنى د جنت مؤمنان به جنت ته داخليږي او هر چا به مختلف درجات وي او مختلف مرتبه به وي د هر انسان وفضل الله غرواله ورکړی الله تعالی المجاهدین جهاد کوونکو ته على القاعدين پناستو خلقو اجرا عظیما اجر لوی ثواب او لوی اجر باندې ورته غرواله ورکړی دی درجات ډېرې درجې دي منه د الله د طرفنا ومغفرة او بخنه کول ورحمة او رحمت الله د طرف نه مغفرت رحمت او ډېرې درجې دي وكان الله غفورا رحيما وكان الله او دی الله تعالی غفورا بخنه کوونکی رحیما رحم کوونکی ذات د قتال او جهاد قرآن کریم او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم کې ډېر اوچت فضایل ذکر شوي دي دا جدا خبره ده چې کفار کوشش کوي سیکولران کوشش کوي مرتدین او ملحدین کوشش کوي چې دا فریضه د خلکو په سترګو کې یو وحشت او فساد ښکاره کړي ولیکن حقیقت کې دا یو عظیمه فریضه او د عظیمو حکمتونو او مقاصدو نه ډکه فریضه ده مستقل سورتونه الله رب العالمین د جهاد او د قتال په باره کې نازل کړي دي مستقل کتابونه علماو په د باره کې لیکلي دي فضایل د احکامات تاسو ورشئ د احادیثو کتابونه وګورئ کتاب الجهاد د څومره احکامات دین اسلام کې نقل دي د دې د وجې نه جهاد او قتال دا فساد نه دا فتنه نه بلکې د یو عظیمه فریضه د الله رب العالمین ده
ان الذين توفاهم الملائکة ظالمي انفسهم. ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین تخویف ورکړي خلکو ته چې هغوی جهاد ترک کوي او جهاد پرېږدي په سبب د پرېښودلو د ترک کولو د هجرت باندې هجرتونه نه کوي، نو دې د وجې نه د هجرت په پرېښودلو سره جهاد پرېږدي. داسې انسانانو ته الله رب العالمین تخویف ورکړي. ان الذین یقینا هغه کسان توفاهم الملائکة چې روح اخلي د هغوی نه الملائکة ملائکې ظالمي په داسې حالت کې چې ظلم کوونکي وي انفسهم په ځانونو خپلو ځانونو باندې ظلم کوونکي وي، معنا دا د په ترک د هجرت باندې هجرت پرېږدي. قالوا وی ورته دوی فیما کنتم په څه کار کې وی تاسې دنیا کې په څه کار کې وی او څه کې وی؟ قالوا وی دوی کننا مونږ مستضعفین کمزوري کړی شوي فی الارض په ځمکه کې مونږ ضعیفه کړی شو کمزوري کړی شو. قالوا وی به ورته دا ملائکې الم تکن آیا نه وه ارض الله ځمکه د الله تعالی واسعة پراخه فتهاجروا چې هجرت کړی وی تاسې فیها په هغې کې ځمکه پراخه نه وه چې تاسې هجرت په هغې کې کړی وی، دومره پراخه ځمکه په تاسې باندې تنګه شوې وه. اوس هم د زیاتو خلکو دا حال وي، دا کفري دولتونه او مرتدینې حتی دې ته بعضې خلک مجبوره کړي چې هغه کفر وکړي، کفر ته مجبوری ایمان د زوال د خطر سره مخامخي، او سره د دې هم پول او پټې او دکان او تجارت او دا وغه په دې کې د مصروف او د دنیا زړه نه کیږي. داسې خلکو ته الله رب العالمین وایي چې د ځمکه پراخه نه و چې تاسې هجرت کړی وی او خپل ایمانونه هم ساتلی وی. فاولئک نو دغه خلک مأواهم ځای د دوی جهنم و جهنم دی. وساءت مصیرا وساءت او ډېر بد دی مصیر اندازې د ورګرځېدلو دا ځای جهنم دا ډېر بد ځای دی. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان. ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین استثناء ذکر کوي چې په حقیقي معنا کوم خلک مستضعفین وي کمزوري وي چې هغوی ته لارې نه وي معلومي، تدبیر نشي کولی، چل او طریقه نشي جوړولی چې څنګه ووځي او څنګه هجرت وکړي، او کمزوري وي مریضان وي او داسې نور، دا خلک د الله رب العالمین په نسبت باندې معاف دي. الا المستضعفین مگر کمزوري من الرجال د نارینهونه والنساء او زنانونه والولدان او د ماشومانونه لا یستطیعون چې طاقت نه لري حیلة د باندې نشي کولی ولا یهتدون او نه پیژني سبیلا لار د هجرت لار او طرف ورته نه دی معلوم، یا دارنګه بهانه او چل او تدبیر ورته نه ورځي، دا خلک به د الله رب العالمین په نسبت باندې معاف وي. فاولئک نو دغه خلک عسى الله امید دی چې الله تعالی به ان یعفو معافي وکړي عنهم د دوی نه، دوی ته به الله رب العالمین معافي وکړي. وکان الله او دی الله تعالی عفوا معافي کوونکی غفورا بخنه کوونکی. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا. ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین ترغیب ورکي هجرت ته سره د فائدې هم الله رب العالمین ذکر کوي. ومن يهاجر او چا چې هجرت وکړلو فی سبیل الله په لار د الله کې، هجرت دې ته ویل کېږي چې الخروج فی سبیل الله من دار الکفر الى دار الاسلام، د الله په لاره کې د الله دپاره د دار الکفر نه تلل دار الاسلام ته. خو هجرت کې بیا اقسام دي، یوازې هجرت دا نه دی چې دار الکفر نه به دار الاسلام ته ځي، نه، هجرت کې اقسام دي، مختلف اقسام علماو ذکر کړي د قرآن او سنت نه د معلومیږي. کله هجرت د دار الکفر نه دار الاسلام ته وي، کله د دار الحرب او دار الکفر نه دار الامن ته وي، لکه د حبشي هجرت، حبشه دار الاسلام نه وه، خو لیکن صحابه کرامو هجرت وکړو، ولې هلته دار الامن و، امن و مسلمانانو باندې چا ظلم نه کولو. او کله هجرت د دار الفسق او دار البدعت نه دار السنه او دار الطاعت ته وي، کوم کلی کې چې فسق و فجور، ناروا اعمال، بدعات او داسې نور بد اعمال پکې وي، د هغې نه د سنتو کلی ته تلل، هغه کلی چې هغې کې طاعات وي، نیکان خلک پکې وي، هلته هجرت کول دا هم شرعي هجرت دی. دارنګه د دارالکفر او دارالحرب نه داسې منطقې ته هجرت کول چې هلته سره مسلمانان راټول شي او د مجاهدینو یو قوت برابر شي، دا هم مشروع او مسنون هجرت دی. لکه صحابه کرامو چې ابتدا کې مدینې ته هجرت کولو، مدینه دارالاسلام خو نه وه، هلته د یهودو حاکمیت و، هلته شرک او کفر حاکم و، ولیکن صحابه کرامو په دې نیت باندې هجرت کړو، مسلمانانو نه به یو قوت جوړ شي او
بالاخره دارالاسلام به رامنځته شي. نن سبا هم هجرت د دې جملې نه دی. که چېرته دا مسلمانان هجرت ونه کړي، په یو ځای سره راټول نه شي، نو چېرته قوت راجمع کېږي؟ چېرته به دارالاسلام منځته راشي؟ دارالاسلام خو په همدې باندې منځته راځي، قوت خو په همدې منځته راځي چې مختلفو ځایونو نه مسلمانان سره راشي، هجرت وکړي، سره یو ځای شي. نو نن سبا هجرت کول او مسلمانان په یوه نقطه او یو ځای کې راجمع کېدل د دې دپاره چې قدرت راجمع شي او دې دپاره چې دارالاسلام او تمکین لاسته راوړي، د شرعي هجرت دی. په دې باندې لله الحمد مستقل رسالې علماو لیکلي دي چې نن سبا هجرت دا بالکل مسنون او مشروع هجرت دی. دلایل په دې باندې موجود دي، د صحابه کرامو نمونې په دې کې شته، د نبی صلی الله علیه وسلم لارښوونې په دې کې شته دی. ومن یهاجر او چا چې هجرت وکړلو فی سبیل الله په لاره د الله کې، یجد وبمومي فی الارض په ځمکه کې مراغما کثیرا، ځایونه د اوسېدو کثیرا ډېر د ځایونه د اوسېدو به دی ومومي، وسعة او پراخي به الله رب العالمین ورنصیب کی. ومن یخرج او څوک چې ووتلو من بیته د کور خپل نه مهاجرا هجرت کوونکی الی الله طرف د الله ته ورسوله او د رسول د هغه ته، څوک چې ووتلو الله او رسول الله ته هجرت کوونکی، معنا دا د الله دپاره ووتلو هجرت کوونکی، چیرته چې الله او رسول الله د هجرت ترغیب ورکړی دی او چیرته دعوت ورکړی دی د هجرت. ثم یدرکه الموت، بیا لاندې که ده لره الموت مرګ، هجرت یې وکړلو، هجرت په نیت باندې روان شولو او لار کې ورته مرګ راغی. فقد وقع اجره علی الله، فقد وقع نو یقینا واقع شو اجره اجر د علی الله په الله باندې، معنا دا چې د اجر د الله رب العالمین سره وشو. یو صحابي هجرت کړی او په لار کې ورته مرګ راغللو، دې مشرکانو استهزاګانې او خندګانې کولې، ګوره خپل مقصد ته ونه رسېدلو. الله رب العالمین فرمایل کوم انسان چې هجرت وکړي، اخلاص پکې وي او په صحیح نیت باندې هجرت کړی وي، لار کې ورته مرګ راغللو، د اجر الله سره واقع شولو. الله رب العالمین هغه خپل اجر دته ورکوي په کوم نیت باندې چې د هجرت کړی دی. وکان الله غفورا رحیما، وکان الله او دی الله تعالی غفورا بخنه کوونکی، رحیما رحم کوونکی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.